بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دوستانو، د نړیوال جام میله نن د اماراتو په ځای عمان کې شروع شوه او ماشاءالله لومړنی اپسیټ سکاټلینډ بنګالیان مات کړل. ښه 140 رنځې سکاټلینډ کړې وې. دا دومره زیاتې رنځې نه وې. نن خادي نه مخکې دې باندې خبرې وکړم. په نن پروګرام کې به د سکاټلینډ بنگلاديش باندې لږې خبرې کوم. بیا پس له دې د افغانستان او د سویلي افریقا ترمنځ تمریناتي لوبه د هغې په اړه او اخره کې بیا به در سره شریکوم چې څنګه د افغانستان ټیم سمی فاینل ته وتی شي. زموږ په نظر باندې چانس T20 is T20 دغه ورته یہ T20 ہے باس. ना तमीज से देखा जाता है ना तमीज से खेला जाता है. نو هغه حساب نن با سکاټلینډ هماغه سي شروعات وکړ. زما په نظر بنګالیانو سکاټلینډ ایزي واخیسته. بنګالیانو دا فکر کاوه چې سکاټلینډ د دومره غټه مسله نه ده، خسور کې راغلی وو او هماغه کار خراب کړ. د دوی بیگ نیمز شاکیب الحسن، مشفق الرحیم یو 30 بالونه وواله او بل تقریبا 30 بالونه. نو دا چې سره را یو ځای کې شپېته مطلب 10 اورو نه زیات 11 اوره د بنگلاديش شاکیب الحسن او مشفق الرحیم واله او دوانو ترمنځ تقریبا داسې وایي چې 15 رنځې وکړي. دا همدغه شی ورته کار خراب کړي. دوی هغه وختونو کې اکسلریشن نه که. زما په نظر د افغانستان ټیم باید دغسې دغه نه زده کړه وکړي. زه خو بار بار په دې باندې خبره کوم او ما مخکې ویلي دی خپل لاین اپ او درته مې ایکسپلین کړی دی چې څنګه دا لاین اپ ولې دغسې زوري دی. نو بنګالیانو 140 رنځې چیز نه کړې. سکاټلینډ راغی، ګریوز پکې په 30 بالونو اول 15 رنځې وکړې. دغسې الراونډران چې دا اوس دغسې ښي افغانستان سره هم چې لږ دغسې را پیدا شي ډېر به ښي. بیا 3 اورو کې ورته 19 رنځې ورکړې، 2 وکټې واخیستې. هغه ټاپ اولنی بالر ویل هغه هم 3 وکټې واخیستې. نو بنګال خراب تراب که او د نړیوال جام لومړنی اپسیټ یې وکړه. بعضې خلکو وایي چې یاره دا واړه ټیمونه په نړیوال جام کې څه کوي. نو ګوره نړیوال جام یې نړیوال جام ته دی کې باید د نړۍ ډېر ټیمونه وي او سپیشلی T20 کې خو باید ICC چې دی دا کرکټ پروموټ کی. پروموټ دپاره څومره چې ټیمونه ډېري هماغو نه به ښي. نو بنګالیانو د زړه صبر درته غواړو. زه خو په بنګالیو ډېر سخت خوشحاله کېږم. ښه دی چې بیل وده دا ډېر چرمختیان غوندې دي. کله کله به افغانستان نه لوبه وګټله، ډېر مستیانې به یې کولې. ورکې که ښه دی. بنګال یو خو یې بیل وده. نو داسې اوس ښکاري چې د سکاټلینډ نورې لوبې وګټلې کېدای شي زموږ د افغانستان لومړۍ لوبه سکاټلینډ سره راشي په دغه باندې 24 تاریخ باندې، نه 25 نو اکتوبر. راځو اوس د افغانستان او د سویلي افریقا ترمنځ سبا لوبه په 18 تاریخ دا به دغه کې شروع کېږي هملته په اماراتو کې. هغه مسلې ختمې شوې. اوس چا وی 3 ورځې کرنتین دی، موږ وی 6 ورځې کرنتین دی. هغه موږ 6 ورځې د ICC په ویب پاڼه کې لیکلي داسې وشو چې مثلا د افغانستان ټیم ورسېده د شپې 2 بجې 3 بجې په 14 تاریخ د هغې ځای دغه ته اماراتو ته. نو د دوی کرنتین ختمېده په 19 تاریخ د شپې 3 بجې. دا 4 ساعته حسابېږي. نو چې د شپې 3 بجې 19 باندې ختم شوی وای افغانستان دا لوبه نشوه کولی. دې د خاطره زما په نظر باندې د افغانستان کرکټ هغه منیجر چې دا او زمونږ په معلوماتو باندې منیجر صاحب وی جار صاحب وی موږ لګیا یو خواري کوو اما ایسته وی چې تر اخره پورې معلومات نشته. نو دا کریډټ چې دی د جار صاحب په دغه کې چې مینجمنټ یې ښه وکړه، په ښه طریقه باندې ورسره دغه کړي دي خبرې کړي. او ICC چې یو ریزنیبل دلیل چې ولا ورکړي ICC هم دومره مشکل نه لري ځکه 12 ساعته وروسته په ځای به 12 ساعته ورته مخکې کې اول 3 ورځې لګاتار ستا د کرونا ټیسټونه کېږي. 3 واړه د منفي راغله، د نیکسټ 2 ډیز او 3 ډیز هغه کوارنټین دی. نو افغانستان سره هغه 12 ساعته ICC گزاره وکړه او افغانستان به سویلي افریقا سره د افغانستان په 2:30 بجې اوله لومړی لوبه کوي. د کرکټ بورډ پاڼې 4 ساعته مخکې دا خبر خپور کړ
تقریبا 4 ساعته یا 4.5 ساعته مخکې تر اوسه پورې افیشل خبر نو خپور کړی ځکه خبرې روانې وي. خو ښه کار دا وشو چې د افغانستان لوبه به کېږي، پریکټس لوبه، تمریناتي لوبه. موږ ته ډېر زیات ضرورت و د دې لوبې او دا یو بهترین کار وسو. سویلي افریقا داسې ټیم دی چې ډېر زیات داسې خطرناک ټیم هم نه دی، مګر زموږ دپاره ښه پریکټس ورکړي موږ کولی شو، ځکه هغوی سره که ویې لوبئ نور کې رباده د هغې ځای نه فرش راغلي دي. آی پی ایل نه دواړه 145 150 پورې بال رسوي. د یو سپیډ سټرسو، بل لیفټ آرم ورسره جورج لینډی دی، لیفټ آرم ورسره یو بل مهاراج دی، بل سپینر هم ورسره. نو دا ښه دی چې زموږ د بیټسمینانو پریکټس وشي. نو دا چې کوم د افغانستان سکواډ دی دا خو هسې چې هر شی و هغې باندې به خبرې نه کوو، ځکه اوس زموږ ټیم ته د مثبت مورال او د بیک اپ ضرورت دی. موږ یې بیک اپ کوو او زما د انفارمیشن مطابق ټیم هم ښه جذبه کې دی، لکه غواړي او ټیم ښه کار دا دی چې یو ټیم داسې فکر کوي چې موږ زیاتره لوبغاړي چې سمی فاینل ته موږ وتی شو. یو سړي سره چې دغسې جذبه وي د هغه دا ښه دی چې د هوپ در سره چې ستا ټارګېټ پورته یې ګوره اولنی ټارګېټ حقیقي ریلیسټک سمی فاینل وي، بیا په هغې ورځ چې د چا ښه ورځ یې هغه یې ګټي فاینل ته وځي. نو سمی فاینل دا لومړی ټارګېټ د هر یو ټیم دی. زموږ لوبغاړي دا فکر کوي چې زموږ چانس شته دی او غلط هم نه دي. که فکر همداسې وکړي، کوشش وکړي، زیات خواري وکړي. T20 دا T20 کې بهترین نه بهترین ټیم چې دی ته په خپله ورځ والی شي، ځکه د 20 اورو لوبه ده، مګر مهمه دا ده چې هغه 11 کسان چې ته میدان ته ورخطا کوې هغه کوم لوبغاړي دي. زما په نظر باندې ګورئ پیچونو ته کتلو سره وخت سره هر څه تغییرات راځي. ښه زه ګوره داسې په یو ځای باندې داسې نه ودرېږم چې زه د کرکټ خپله تبصرې او د غیر سره شریکوم. نو پیچ او ډېرو معلوماتو هغې راغونډولو په اساس زه تاسو سره نظر شریکوم، نو هغه به بدلیږي را بدلیږي. نو زما په نظر باندې که دوی همدا داسې ټیم ولوبئ دا بهترین ټیم دی. اوپننګ ته حضرت زازی او شهزاد محمدي. ګوره شهزاد محمدي او حضرت زازی دواړه فیرلیس کرکټران دي. که درته وچلېده نو په تقریبا داسې وایي چې 7 او 8 اورو کې 100 رنزې درته کوي. نو دواړه خطرناک کامبینیشن دی. شهزاد مشکل به فټنسي هوا سره یو څو مطلب که زر زر په 20 بالونو 15-40 رنزې هم وکړي کافي ده. اوس هسې ټیم ته راغلی. نو زما په نظر دا دواړه بهترین کسان دي چې اوپننګ ته وروځي او بال ون نه گو فور اټ. ون ډاون رحمان الله ګربز صاحب، ګوره دې دوو کې خامخا په زازي او شهزاد کې یو کس اوټ کېږي، نیکسټ تا سره بل هم سټرایکر پکار دی چې ورشي او وال ټکول وکړي، ځکه اولني 8 اوره ډېر مهم دي په دې نړیوال جام کې، په هغې کې سکور کېږي. نو رحمان الله ګربز صاحب ون ډاون ښه دی. 4 نمبر ما ته اوس معلومات نشته چې دوی به څوک لوبئ، خو زما په نظر باندې عثمان غني صاحب چې دی دا نمبر 4 ښه دی. که چېرته دوی غواړي چې عثمان غني کښېنئ شاهدي ولوبئ دا د هغوی خوښه ده، خو یو ټیکنیکل بیټسمین دې ځای کې ډېر مهم دی چې یو اینډ وکټ یې موږ ته ایساري کړي، ټول دغه نه شي که نه چې سلسله ورپسې ونه لګېږي. نمبر 5 نجیب الله زادران ته باید موقع ورکړل شي چې مخکې راشي ښه دی، مګر حالات ته په کتو سره که چېرته اولني لوبغاړي زموږ 2 لوبغاړي اوټي او 8 اورو کې 9 اورو کې 8 رنځي، نو ښه به دا چې بیا محمد نبي کیپټن پورته راشي، سنګل ډبل هم واخلي، د سپینر هم ښه پلیر دی، نو محمد نبي به ښي. نو نجیب الله زادران ډیپینډ کوي که کم دغه کې لکه 6 اورو کې 2 اوټ شوي نو یا 3 نو نجیب الله زادران مخکې هم رایستی شي، مګر ښه به دی چې زما په نظر باندې 5م محمد نبي کیپټن راشي چې ښه ذمهوارۍ سره لوبه وکړي، 6م نجیب الله زادران. نجیب الله زادران مجه تاسو ټول ته معلومات دی، ګوره 8 کاله لوبه وکړه، دا د هغه لوبه ده، بس هیز ا سټرایکر لکه سټروک میکر دی، دغه پلیر نه دی چې داسې په کلار او ټوک پوک او په دې دومره تمه به ترې نه ساتي. نو 6م نمبر کې چې اکثره کوم پلیران راځي هغه همداسې وي چې په 20 بالونو 40-45 رنځې ورته وکړي، ایون 50 لکه بله ورځ تاسې موین علي وکوت همدغسې دغه قسم سټرایکران دا د افغانستان دپاره ضرورت دی. نو نجیب الله زادران 6م نمبر
بهترین. اوم حالاتو ته په کتو سره یا راشد خان یا کریم جنت، نو ریګولرلی کریم جنت صاحب اوم نمبر، اتم راشد خان، نهم مجیب الرحمن، لسم نوین الحق ان یولسم حمید حسن. هر یو ټیم سره کم از کم داسې پکار دی، زما په نظر ښه به دی چې سپینران در سره نورم زیاتی، مګر اوس چې دی دغه ته په کتو سره حالاتو ته د افغانستان ټیم ته، نو همدغه حمید حسن صاحب خدای دې وکړي چې تیری د خپل ټیټ شي کینې بیا زنو نور زیاتې خبرې نه غواړم که ماسې دغه را شروع کیږي. نو حمید حسن او نوین الحق ستا 2 فاز بالران شو، دا ستا اخیری ورلد کپ ته حمید حسن صاحب زړه د خلاصه بالو کا څومره چې در کې زوري ډست پورته کا. اولنی میچ خو به زموږ د سره یا سکاټلینډ یا چا سره، دویم میچ بیا زموږ دغه دی چا سره دی یا که پاکستان سره دی، معلومات پې وشي دویم میچ زموږ یو ټیم سره دی. خو مطلب دا حمید حسن صاحب ښه خواري وکړه اخري ورلد کپ ته، د هیله ده چې دا نیکسټ ورلد کپ ته ذهن کې نه نو که خواري زیاته وکړي او شروع کې راته یو 2 وکټې واخلي، نو ډیر د د بالینګ به موږ دپاره ډیر مهمي. او ورسره هغه بل نوین الحق دی، سپیډ خو یې دومره نشته دی، خو کټر هم کوي، سلو بال باونسر هم کوي، معلومات پې وشي. همدا د افغانستان فلحال دا سکواډ دی کینې ښه به دا وایي چې هغه فضل حق فاروقي صاحب هم وایي. خو چې کوم سکواډ دی د په اساس زما په نظر باندې دا ښه دي، دا او کریم جنت دا 3 تا سره فاز بالران شو. د بنگلادیش چې کومه لوبه ونه هغه په عمان کې وه، هغه خو داسې ځای و چې د نړیوال جام شروعات هلته سره مخکې میچونه هم نه شي، فرش وکټې وې، بیا هم فاز بالران پکې په کار رانغله، سپینران ډیر مهم وو. خو افغانستان سره الحمدلله 3 بهترین سپینران دي، یو ورسره راشد خان، یو ورسره مجیب الرحمن، یو ورسره نبی، تاسو ټول پیژنئ. نو دا 3 واړه چې دي ډیر مهم کسان دي. زما په نظر د راشد او مجیب 4 اوره خورتکۍ اته، دا باقي 12 اوره به د 3 فاز بالران او نبی ترمنځ تقسیمیږي. موست لایکلی نبی خورته 3 اوره کوي، یعنې 4 هم کولی شي. نو دغسې سره تقسیم کې د افغانستان بالینګ کې مشکل نشته، او چې وګورئ د افغانستان بیټینګ کې مشکل نشته. دا چې کوم بیټسمنان د افغانستان دي دا خو ګوره یو داسې چې یو ورلد کپ په نړیوال جام په استرالیا کې لکه بل کال ته چې دی یا په انګلینډ کې هغه 2019 کې دغسې هغه بیل وختونه هغه بیل ټایم و. اوس نړیوال جام چې دا په اماراتو کې دی، او ښه کار دا دی چې زموږ یوه لوبه د اولنۍ لوبه زموږ شارجه کې ده، د شارجه نوې فرش وکټه ده، باونډریانې وړي دي، نو ښه موقع ده چې زموږ بیټسمنان ورباندې ښه سور کې شي. موست لایکلی که سکاټلینډ اول راووته دې ګروپ کې هغوی سره به زموږ میچ وي، که بنګلادیش اول راووته نو بنګلادیش سره به میچ وي، دې دوو کې به یو سره بیا بل ټیم سره سیکنډ. نو شارجه ښه بهترین ټایم دی زموږ دپاره چې د 2 میچونو کې اول دی سویلي افریقا، دویم ویسټ انډیز سره چې په 20 تاریخ دی، هغې دواړو کې مونږ ښه پریکټیس وکړو، او بیا دا ښه دی 3 میچ هم دومره سخت نه دی مګر ایزي به یې نه اخلي، ځکه سکاټلینډ نن بنګلادیش مات کړ، مګر هغسې سخت هم نه دی لکه نور ټیمونه چې دلته نه موږ شروعات وکړو. یو پاکستان سره زموږ لوبه په دوبۍ کې ده، د دوبۍ داسې وکټه ده چې فاز بالرانو سره او سمارټ بالرانو سره هیلپ کوي. نو پاکستان سره چې کوم بالران دی، حسن علي بهترین بالر دی، محمد واسیم دا کس خال راونډر دی، ګوره 142 پلس بالینګ کوي، وزیرستانی دی، وایي زه خبر شوم خوست ته راته هلته به یې لوبې کولې ریګولر. نو د الله ولیانو افغانستان ټیم کې به م اخیستی وی، خو زه خیر دی مس شو درنه، هغه هم ښه دغه دی الراونډر دی. او یو بل فاز بالر هغوی کیدای شي یا شاهین شاه افریدي ولوبوي یا حارث رؤوف. پاکستان سره سپینران هم ښه دي، شاداب، محمد نواز اینڈ هغه بل سپینر حفیظ، دا 3 واړه ورسره خطرناک سپینران دي. پاکستان ډیر بیلنس ټیم دی، مګر په دوبۍ کې کوم ګراوند چې دی فاز بالران ته کومک دی، هغه میچ کې جذبې سره چې لوبه کوئ که نه، دا T20 دی، هر ټیم ماتولی شي. لکه زموږ پریډکشن هغه وایي ربا کب آئے گا موقع، نو هغه موقع پاکستان دپاره د هندوستان خلاف دا په 24 تاریخ باندې دا زموږ پریډکشن شو. اوس نه در واخله موست لایکلی کوم ټیم چې موږ یاد کړی او که دغه ولوبئ
دا پریډکشن شو چې دې ځل ته پاکستان هندوستان وهي او خدای دې وکړي چې موږ راپڅېږو پاکستان هم مات کو ورسره هندوستان هم مات کو او دغه نیوزیلینډ هی T20 دا یا به موږ ښه خرابېږو او یا به ټول خرابو دې دوو کې نو لوبغاړو نه مه هیله ده چې ښه زړه د خلاصه ورته م ویلي دي خیر دی لایف نه خو به کله کله دا ګوري دا ګوره دا لایف چې دی هم لوبغاړي او هم د کرکټ بورډ دا دغه چې چیرمن خو اوس پټ پټ ګوري مخکې خو به ښکاره کوته د لایف کې به هم راته هلته به یې راته وي اوس پټ پټ کتل غواړي ځکه چې نن سبا ورسره زموږ اړیکې ګوره فرق دا دی چې افغانستان کې چې ته کله چوکۍ کې نه نو خلک درته کنځلې کوي اوس چې بیرته چوکۍ ته فضلي راغی اوس یې خلک صفتونه کوي چاپلوسیانې کوي فرهان کسکر یوسفزی نن هغه هم پوسټ کړی را میدان ته شوی چې په چوکۍ کې ورچا ورته رئیس صاحب چیرمن صاحب پلانکی صاحب نن ته د هغه کامنټونه وګوره د الله ولیانو نو څوک چاته کنځلې کوي غریب ته مو داسې کنځلې کړي دي چې ایا نه مو پاک کړی دی کنځلې ورته مه کوئ همداسې غاږ ورباندې کوئ چې کسکره پوه شوې که نه ځکه چې هلته پښتونخوا کې هغه کسکر شیرونه تباه کړه او دې کسکر کرکټ غرق کوي ډېرو کسانو کرکټ بورډ کې دننه هم ورته چاپلوسیانې کولې اوس بار ملکونو کې دي خپل خولې راسپړلي دي یا بل ځینو کې خو کسکر چې دی اوس هغه هم پوسټونه شروع کړه او خلک ورته ښه کنځلې کوي نو ظالمانو دا کار مه کوئ کنځلې مه کوئ نیوکې کوئ نیوکې ستاسې حق دی نیوکه چې دا کرکټ سمی نو ځکه موږ په کرکټ بورډ باندې نیوکه کو په فضلي باندې خاص ځکه هغه ون مین شو شروع کړی ده داسې باید نی ټول خلک باید تا سره رواني دا وخت د دې نه دی دا وخت د اتفاق او اتحاد دی د یووالي دی باید چې څومره کسان ځان سره راخیستی شي په طریقه راواخله هغه علي احمدزی تاسې به پیژنئ اوس رایاده شوه دا خبره په 2019 ورلډ کپ کې یاره د الله ولی هر یو لوبې ته تیار ډېر غټ ډیډیکیټډ فین دی د افغانستان هر یو لوبې ته د ورلډ کپ کې را نازل شوی دی ډېر ګران کارو دومره خواري بیرغ به ورسره و خواري به یې کوله تاویده را تاویده چشمې ګلاسز ډېر یو کلرفول فین دی د افغانستان د کرکټ هغه غریب سټیزنشپ ورسره د لندن نه نو هغه ګرین کارت شی به ورسره د دوبۍ ویزه نه ورکوله هغې دپاره کرکټ بورډ نه یو لیټر په کار و دی فضلي ورته هغه هم نه دی ورکړی غلط کار دی کړی فضلي صاحب هغه ته باید که لیټر وسمي ورکړي څومره چې د افغانستان فینس راځي نړیوال جام ته هومره ښه ده چې خپل ټیم سپورټ کوي دا ډېر خوند کوي چې شپږیزه او دغه کېږي او ته کرکټ خپل ټیم سپورټ کوي دا ټیم ته یو مورال ورکوي او چې فینس دي نی نو ستا انرژي ډاون نو راځو دغه ته دا کرکټ بورډ دا سلسلې به رواني خو دا مطلب نه زموږ ټیم زموږ د افغانستان ټیم دی موږ به یې سپورټ کوو مخکې مو هم سپورټ کړی اوس به یې هم سپورټ کوو تر ورلډ کپ آخري دغه پورې هغې نه بعد به بیا ګورو چې هر شی کېږي یو بل کار دی تاسې ټول دا فیسبوک زموږ پاڼه چې دا ریسټریکټډ دا ډېر وخت راسي فیسبوک ډېر فضول پالیسیانې شروع کړي دا مانیټایز هم وه دا تاسې چې ګورئ دې نه یو څه ټکه پکه هم راته خو ورکوئ یوټیوب ته شئ د یوټیوب هغه پیسې دي لکه پخوا غوندې مګر خبره پیسو نه ده پیسې ما مخکې ویلي دي ټول افغانستان ته ځي ما له اوسه پورې 1 روپۍ ما جب کې نه ده اچولې او نه زه انشاءالله ضرورت ورته لرم مګر یوټیوب ته شئ هلته به زه شورټ ویډیوګانې زیاتې کوم دا د لایف دغه به دونه نه نو د میچ باره کې هر میچ باره کې بر سره ویډیوګانې روانې نو یوټیوب شینواري سپیکس همدا شینواري سپیکس او چې څومره یوټیوب خپل دوستانو سره خاص هغه خلک چې په امریکا اروپا کې مثلا یوکې او جرمني دي ځینو کې بل ځینو کې هستی دا خلک یې فالو کوي نفرت پاله نه د کرکټ مینوال موږ به نیوکه کوو د کرکټ ټاکره به کوو د کرکټ نفرت په نه کوو سیاست بیل شی دی سیاست مدارو ته پرېږدئ هر وطن وزیر خارجه هم لري دفاع هم لري داخله هم لري خپلو کې د پوهېږي موږ به کرکټ کوو نو د زموږ یوټیوب چینل ته ښه کرش ورکئ زړه د خلاصه پوه شوې شینواري سپیکس نو هغې کې به تاسې سره زیاتې د افغانستان او د مختلف کرکټونو په اړه خبرې کوو دلته خو فقط لایو راځو بیرته دغه ته راځو د افغانستان چې کوم ټیم مارته وي که دا ټیم ولوبئ یو میچ یې صرف دوبۍ کې دی یو شارجه کې دی باقي زموږ ټول لوبې چې دي ابودبۍ کې دي او ابودبۍ کې زموږ ټیم تقریبا داسې وایي چې دا 7 کالو راسي 8 کالو راسي لوبې کوي دومره ډېرې لوبې کړي هوم ګراوند یې دی ښه پرفیکټ دغه لري موقع لري چې هم هندوستان مات کی هم دغه د نیوزیلینډ مات کی دوه ځکه دوی سره ابودبۍ کې دی یو بل ټیم سره هم زموږ میچ چې دی ابودبۍ کې دی نو مطلب افغانستان دپاره ښه موقع ده هم یې دغه ښه دي د افغانستان سپین بالران هم ورسره
فاست بالینګ کې کامبینیشن دومره بد نه دی. بیټینګ خو د افغانستان تاسو ته معلومات دی چې که وچلېده خو کار به سخت خرابوي ځکه شهزاد محمدي، حضرت زازی، رحمان الله ګربز دا چې ون ډاون چې درې څلورم پسې دغه راوله، عثمان غني نمبر 5 ورپسې، محمد نبی نمبر 6، نجیب الله زادران نمبر 7، کریم جنت نمبر 8، راشد خان. نور څه غواړي نو دا خو ټول شله وره خو چې دوی ولوبئ. که راشد خان ورته 20 رنزې کویک ورکړي افغانستان ته مثلا په 15 بالونو 10 رنزې، او دا نجیب الله زادران په 20 بالونو همداسې 15 رنزې ورکړي، دا 10 بالونه چې د اخیری 15 وره دا به موږ ته 50 رنزې مثلا، دا یو غټ ډیفرنس د یو ټیم ایوریج سکور کې او ګټونکي سکور کې. نو ان شاء الله د افغانستان موږ امید لرو. افغانستان خو زموږ خپل وطن دی. زه به کوشش کوم چې د افغانستان میچ کې پریډکشن هم ونه کوم ځکه زه د افغانستان ټیم خلاف پریډکشن نشم کولی، سره د دې چې عقل یی چې هغه بل ټیم به موږ نه مثلا هندوستان موږ نه ښه دی، پاکستان موږ نه ښه دی، نیوزیلینډ هم موږ نه ښه دی. کلونو راسې کرکټ کړی، ایکسپیرینس پلیران دي، IPL هم کړي دي په لوکل پیچونو باندې، ارڅ لکه ډېر د سپین ښه بالینګ د سپین بالینګ ښه پلیران دي، مګر زړه مې یی چې افغانستان به ماتي. ګورو به خدای دې وکړي چې مات کړي، بیا به انشاءالله په بیا خبرې کوو. ستاسې د کتلو نه شیر کولو نه یو جهان مننه. یو ځل بیا ورته یوټیوب ته کش ورکړئ، شینواري سپیکس ډز ورکړئ ورته، همدا ورلډ کپ ته او ویډیوګانې به کوو. دا فیسبوک چې دې سره زما دومره خاص نه لګي، دا دوی دغه چې دی لږ مشکلات خلقي سی بس یو نوم دی یو شی ولیکه په هغې باندې پوسټ دغه شي او ریسټرکشن در باندې ولګېږي. کنې دا زموږ پاڼه چې یو میاشت یوه نیمه میاشت مخکې 2,800 کسان پکې وو، نن هم پکې فالوورز هماغه 2,810 هغې کې تاویږي. مطلب پورته هغه کتل لایک هم کې هغه فیسبوک څه چل کوي نه یې پرېږدي او پرمختګ ته. نو دې د خاطره راځو به یو څه لایف دلته، خو یوټیوب کې به زموږ اکټیویټي زیاتې. ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. افغانستان زنده باد.